وای چې تر څو پر یو نشي لر او بره تر هغو به جنګ روان وي خړ خیبره څو چې دغه اغزن تار په منځ کې پروت وي څو چې دغه لوی ښامار په منځ کې پروت وي تر هغو به زموږ منځو کې دښمنۍ وي د لر بر منځ کې به لویې بدبختۍ وي نور راجګ شي شور شروع کړي ځوانانو د میرویس او احمدشاه بابا لمسیانو لي غیرت وکړي تکبیر تکبیر نارې کړي په خپل حق باندې دښمن زرې زرې کړي سره یو شي باچا خان بابا خوشحال کړي راشلېدلی ګریوان جوړ ښه په کمال کړي له شمشار نه تر پامیر او کوز خیبره یو افغان شي یو پښتون شي یو خبره یو امام کړي او نور ټولې مقتدیان شي لوی واړه ورپسې نیت وکړي روان شي بیا به ګوري چې دا ویني رنګ راوړي زموږ بیا به ګوري چې دا زړونه څنګ څنګ وړي زموږ یو بل ومنئ سینې سره نږدې کړي بیرته جوړې د پخوا رنګ رابطې کړي د اسلام جنډه په لاس جوړ پادشاهان شي امپراتور بیا له ډهلي تر اصفهان شي د اسلام جنډه په لاس جوړ پادشاهان شي امپراتور بیا له ډهلي تر اصفهان شي آهنګره دا زموږ ترې تیرې کړه زنګ وهلي بیا یې ښې په اور پخې کړه آهنګره جوړې زغرې او نیزې کړه کمانونه غشي ډال سکروټې سرې کړه ای خیاطه د کالیو ګنډل بس کړه راته جوړې د اسلام سپینې جنډې کړه د اټک پر لوري زم انقلاب راغی مورې څو دانې ډوډۍ راته پخې کړه د پامیر پر سر درېږم اعلان کړم ښه ښکاره وایم ښکاره یې پر جهان کړم بیرته نیسم پادشاهي له تور لنګیانو غچ ترې اخلم د کونډو شهیدانو در روان یم کړم له تا سره حسابه بیا دې نیسم ای خونکار اسلام آباده لکه شاهین مې بیا وزرې غوړولې دي نن بیا یو ځای شوی یم پروا نه کړم د سر او د تن بیا مې له ستړي بډ وهلې ترې خپل حق اخلمه د ځورېدلو یتیمانو ترې حقوق اخلمه نه غلام شوی نه به شي غلام دا خوب پرېږده توره پست شه نور دې دغه لیونتوب پرېږده ته خو غلام ابن غلامې غلامي دې کوه زه پادشاه کېږم بیرته خپله پوټ پاکي دې کوه که زر یا پس وي د احمد به دا ارمان پوره شي خواره واره به شي راټول افغانستان پوره شي او اوس غزل ته راځمه چې وایي د ماهي اوښکې هېڅ چا لیدلې نه دي نه هم خوب کوي ظالم لیوه په غرو کې د ماهي اوښکې هېڅ چا لیدلې نه دي نه هم خوب کوي ظالم لیوه په غرو کې نه سکوت شولو تیز باز په هوا ګرځي نه هم ولید د انځر ګل چا خوبو کې خیر کوو نه لیدلو پاک رسول زموږ و به وینه د جنت په شنو باغچو کې انسانان دي انسانیت پکې هیڅ نشته ځینې نه لري هیڅ رحم په سینو کې خوب مې ولید ای ملګرو ډېر بالا او نوم مې لیکو د تاریخ په کتابو کې او پرون پروتو پر سجده خدای ته یې ژړله نن بیا ناستو د هندوانو مندرو کې څوک شپه ورځ تر کعبې څرخې نه یې ویني چاته ښکاري خدای د یار په اننګو کې او خدای پوه نه یم چې څه ګناه مې کړي نن مې ولید خپل ګریوان د بل لاسو کې او د یتیم په حق بولۍ په جوش روانه څو خانانو راټول شوي په حجرو کې او د باران په شور به څنګ له خوبه ویښ شي چې پراته وي په پخو پخو بنګلو کې او ستا احمد بیخي غمونو راګیر کړی شپه او ورځ قلم په لاس ناست پر سوچو کې مننه د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ 0 پته احمدشاه بابا مینه د داود خان څلور لارې 12 بلاک اومه کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی